زیتونو فابریکې ته راغلی یم. په کارخانه کې د کار کولو ظرفیت څومره دی، څنګه دی، څومره مطلب د ورځې څومره د کار کولو ظرفیت لري؟ دا بوټي خو په 1443 کال کې دغه فارم احداث شوی دی. یو ونه په څومره وخت سنډي؟ یو ونه چې یو 5-6 منټو کې سنډل کېږي. 6 منټو کې. دلته څومره باغونه شتون لري. ونه کې به ستاسو په نظر څو منه زیتون وي؟ په سلامونو، نیکو هیلو، احتراماتو هرکلی ستړي مه شئ. د پامیر هندارې قدرمندو لیدونکو جوړ په خیر. لیدونکو په دغسې یو خپرونه کې زه ستاسو کوربتوب کوم چې هغه د هیواد د ودانولو خپرونه ده، د هیواد د پرمختګ خپرونه ده. زیتونو فابریکې ته راغلی یم. غواړم چې تاسو ته د زیتونو پروسس مکمل راواخلم چې د زیتونو تیل څنګه جوړیږي، د زیتونو اچار څنګه جوړیږي، او په څنګ کې دا چې د زیتونو څخه صابون څنګه جوړیږي. او همدارنګه دا هم په نظر کې لرو چې باغونو ته هم لاړ شو او زیتون په کوم شکل باندې رشکول کیږي، او په څنګ کې دا چې هغلته به د هیوادوالو کارګرو نظرونه هم راواخلو. تاسو هم را سره پاتې شئ، دا خپرونه د پیل نه تر پایه پورې تعقیب کړئ. لیدونکو د تل په څېر د خپرونې کوربه زه سراج الدین پژواک یم او د کیمرې برخه کې راسره ملتیا انعام الدین انعام کوي. راځئ کتونکو دغه د زیتونو د فابریکې او د باغونو مکمل شاوټونه خپرونه په تاسو باندې ګورو. تر پایه پورې زموږ ملتیا وکړئ.
لیدونکو دغه پیټۍ چې تاسو ګورئ په دې کې زیتون اچولي هغه زیتون چې له ونو څخه راوش کول دې ځای کې پاڼې هغه ته نیسته کړو اوس یې دلته په پیټۍ کې واچول کارګر ملګري هم راسره ولاړ دي خبرې اترې به ورسره وکړو ته راشه مر سره که نه السلام علیکم څنګه یې ښه انشاءالله حالات ښه دي خیر مې ولیدې ډېره مننه قدرمنو لیدونکو ته یې ځان ور وپېژنه زما نوم امیرزاده هم د دې فارمیچار یو کارګر یو تن په دغه فارمیچار کې د څومره وخت راهیسې تاسو کارګر یاستئ یا زما خو انشاءالله دلته 22 کال روان دی 22 کال مې دلته کارګري کوم 22 کاله د خپل ګران افغانستان خدمت وکړم داسې ده همداسې په دې کړي خدمت باندې څومره خوشحاله والا چې بس ډېر خوشحاله وي ډېر ځکه خوشحاله وي چې دلته مې کار روان دی یو زمینه راله برابره ده د بچو د نفقې دپاره او بس د خپل کار نه راضي وو په باغونو کې خو دې زیات کار وکړ سخت کالي حاصلات څنګه دي نظر تیرو کالونو ته یاره انشاءالله سږ کال یې دانه م لږه ښه ده د مدیر صاحبانو او د حاجي صاحبانو په دغه باندې د رئیس صاحب د همکارۍ ده دانه یم سږ کال یې غټه ده ښایسته ده او انشاءالله چې حاصل هم ښه دی سږ کال به د نورو پرتله د یو مسلکي کارکوونکي په حیث که دا پوښتنه درنه وکړم چې نظر تیرو کالونو ته ولې سخت کالي مطلب حاصلات هم ښه دي او دانه هم ښه ده کوم چل هم ورسره کړی او سخت کالي ښه دي یاره زمونږ په نظر سره موږ ډېره خواري په دغه کې وکړه په د دې په اړولو د دې په مطلب په وخت اوبه کولو او په وخت سرې ورکولو کې موږ ډېره خواري وکړه په دې خاطر باندې بس زمونږ انشاءالله سږ کال حاصلات ښه کنچکاري په څومره وخت کې کوئ دې ونو یاره د دې زمونږ د حق دغه نه شروع کوو د میزان د دغه نه مطلب مې دا چې هر کال یې کوئ که هر کال یې کوو د دې شاخبوري موږ هر کال یې کوو ان تر دې چې کوم موږ زیاتې ورځ راشي موږ ورسره دا لاندې باغونه په یو ونه کې به ستاسو په نظر څو منه زیتون وي یاره یو ونه کې اټکلن که درته ویم ته کاریټ په حساب بدله ویم نو کاریټ په حساب بدله چې ویم انشاءالله چې یو 8-10 کاریټ انشاءالله چې یو بوټی ورکوي ماشاءالله یو بوټی چې 8 یا 10 کاریټ ورکړي دا ډېر شی دی دې کاریټ کې به تقریبا څومره کیلو وي ستاسو په نظر باندې وي نو دې کې د کاریټ وزن خو مطلب دا دی چې 15 کیلو 15 نیم 14 کیلو اخلي نور ټول کاریټ چې وزن لري نو بیا 21 کیلو تاسو کارګر چې دا ټول کې دلته مطلب په دې کاریټونو کې واچول دي وروسته به چیرته وړي ده دا غو موس په د لارې راځي او هغې له بارو بس هغوی وړي دغه له کارخانې لا بس هلته تیلو باسي هلته ډېر نور خپل مسلکیان لري خپل کسان لري په خپل ګران هېواد افغانستان کې په کار باندې بوخت یاستئ څومره خوشحاله څومره د خوشحالۍ احساس کوئ مهرباني بس ډېره مننه د ریاستي کانان نه کوو چې نور کارګر هم نیولي د نور له هم زمینه برابره کړي او موږ ته ډېر خوشحاله یو ځکه موږ په آخر دلته لګېو 22 کاله مو شو دغه د نور له هم کوشش وکړي چې دا نور پاتې زیتون چې د کوم دي د دې شاخبري وکړي دې سره خواري وکړي دې له سرې مرې پیدا کړي دغه پیدا کړي انشاءالله چې دا نور کارګر موږ سره دلته زیاتېږي اوس موږ سره کم سے کم 30 کسان لګېدي دي کار کوي نو انشاءالله که دا لاندې باغونه نورم په حاصل راشي نو انشاءالله چې نور کارګر موږ سره زیاتېږي ځکه اوس خو موږ سره یا 2 دي کې 3 باغه دي زیات نشته او انشاءالله دلته کابو 14-15 باغه دي په دې کې ډېر زیات کسان موږ سره کار کوي قربان نړۍ مننه خوشحاله اوسئ لیدونکو هغه کارګر دي چې دغه زیتونو که تاسو نن ګورئ او افغانستان په نړۍ کې دې په نوم سره یادېږي او دې په نامه سره شهرت لري همدغه کارګر دی چې زحمت پکې وباسي همدغه کارګر دی چې د خپلو وجود د خولو په ایستلو سره نن مونږ وایو چې زیتون ښه زیتون دي که نه نو هر څوک خپل مسؤلیت لري هر څوک خپل کار لري او همدارنګه د خپل کار کولو په ترسره کولو سره هر یو افغان غواړي چې ګران افغانستان ته خدمت وکړي نو انشاءالله خدمت به کوو ګران افغانستان به ودانوو که کارګر وي که انجینر وي که خبریال وي که هر څوک وي انشاءالله لاسونه به سره یو کوو ګران افغانستان به ودانوو دغه پیټۍ که تاسو ګورئ دا داسې عادي پیټۍ نه ده په دغه پیټۍ کې چې کوم زیتون پراته دي نو دا د ګران افغانستان دپاره یو فخر دی او یو ویاړ دی ځکه موږ وایو چې د ګران افغانستان زیتون په نړۍ کې ځانګړی شهرت لري ځان له زیتون نه د ګران افغانستان ټول میوه‌جات او سبزیجات په نړۍ کې ځانګړی شهرت او مینوال لري دا پیټۍ چې ګورئ دا چې اوس کومې ډکې دي همدې ته ورته نورې پیټۍ هم هره ورځ ډکېږي او همدارنګه فابریکې ته لیږل کېږي چې هلته مطلب بهتره زیتون تیل په څنګ کې اچار او همدارنګه ضد نور هغه شیان چې د ژوند ضرورتونه دي او له دې څخه جوړېږي هغه ته پوره شي
لیدونکو بیا هم ستړي مشي خرالاس ملګری لګی دی زیتون څنډي او خبرې اترې به ورسره کوم ودانمونه په سر راخطا نه شي. سلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه. لیدونکو ته ځان ور وپېژنه. زه حامد د بټي کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی. حمید جانه څنګه یې؟ شکر الحمدلله. خوشحاله اوسې کور ودان ښکلی زیتون دي ماشاءالله ماشاءالله. دا زیتون دي لیدونکو سم لکه تورې خرماګانې که نه. دا خلک همداسې خام خوري؟ یاره خام سوي یم خو زیاتره خلک یې خوري وو. نه دا څه ګټه لري؟ په ګټه ډاکټر نه یم ورته. په ګټه خو نه پوهېږو ولا چې څنګه یې څنډلو کار سخت دی که اسانه؟ ولا چې ښه دی ګزاره کوي سخت نه دی دومره. پورته خو پکې ختلی نه شي. پورته ختې شولې نه دغه څنډلو پروسه غونډه هم دغه شی ده چې په ډانګي ووهئ که نه پکې خیجئ. نه زیاتره خلک پکې ورخیږي. تاسو پکې ولې نه ورخیجئ؟ ځان نه په عذابوئ. نه ځانونه بعضې خبره نه ده بره پکې ګردم دی او بل مخ د هغه ته شته ډاګي. خو د ډاګي هم شته مطلب د ترپال هم شته. خپل وطني کاروبار کوئ څومره خوشحاله یاستئ؟ زیات خوشحاله ولا خوشحاله. دغه د زیتونو باغونو چې مطلب ورسېږي څومره ورځې بیا تاسو پکې مصروفه یئ؟ یاره میاشت ونیمه پکې مصروف یم. ماشاءالله میاشت یا ونیمه. تاسو مطلب آزاد کارګري که نه دغې د امریت هغې مطلب مربوط یې؟ د امریت پورې مربوط یو. مربوط یې. هر کال تاسو په دغه ځای کې مسؤلیت لرئ چې مطلب زیتون وڅنډئ. یو ونه په څومره وخت څنډئ؟ یو ونه چې یو 5-6 منټو کې څنډل کېږي. 6 منټو کې. دغه چې دا کوم شنې دا خو به نه خرابېږي د ډاکې سره؟ نه دا دې سره بعضې نیم رخته کېږي نور پکې پاتې کېږي نه رخته کېږي په اسانه. دا چې دی پاخه دي صحیح شو. او دا شنه چې دي دا شنه چې ښکار دا بیا خام دي صحیح شو. دې خامو سره څه کوئ؟ دا بیا مطلب په کریټونو کې اچوئ که نه؟ دا ورسره اچوو په کریټونو خو بیا نور سره فابریکې والا پوهېږي چې ورسره کوي. مطلب دا هم د استعمال وړ دي. کار راځي. ستاسو په نظر باندې تاسو دا کار کوئ که نه د څنډلو په یو ونه کې به څومره زیتون وي؟ یاره په یو ونه کې بوی د 6 منه خو به 6 منه. 8 منه. ماشاءالله ماشاءالله. کم چې رش کېږي. کم چې رش کېږي. څومره کارګر په دې باغ کې زیتون څنډئ؟ یاره 1.5 نفر بيزي. ماشاءالله ماشاءالله. ډېره مننه خوشحاله اوسئ چې موږ ته خپل قیمتي وخت راکړ. لیدونکو ګران هیواد افغانستان دی الله ګلې ګلزار کړي چې هر ځوان په خپل هیواد کې ورته د کار زمینه برابره شي. اوس دا وګورئ دغه باغونه دي دغه باغونو کې تقریبا د 1.5 سل په تعداد باندې مطلب یا سل نفره یا دې نه یا کم یا زیات ځوانان په دې کې مصروف دي زیتونو په شکونه کې. همدارنګه باغوانان پکې مصروف دي. نو همدارنګه هیوادوال ته هم ګټه. نو دغه زیتون د ننګرهار ولایت خو دا خو ډېر مشهوره دي تقریبا چې زیات شهرت لري. نو ګران افغانستان د الله آباد لري. ووایه افغانستان زنده آباد. افغانستان زنده آباد. کور ودان مننه. د پامیر هندارې قدرمن لیدونکو راځئ له زیتونو څخه د تیلو جوړولو مکمل پروسس وګورو.
بیا هم لیدونکو ستړي مه شئ ښه راغلاست په دې هیله روغ او جوړ اوسېږئ فارمیسي ته راغلو دلته نو فارمیچار ته راغلو دلته چې کوم باغونه دي او همدارنګه څومره باغونه دي او د دې مسؤل سره به خبرې وکړو نو ورسره څنګ کې ولاړ دی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله پژواک صاحب خیر صاحب خیر کراری ډېره مننه خوشحاله اوسئ لیدونکو ځان وپېژنه بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم عبدالپاشا شینوار د ننګرهار وادي کرنیز اماراتي شرکت اړوند د څلورم فارم د زراعت مدیر په صفت دنده اجرا ډېره مننه قربان خوشحاله اوسېږئ د لومړۍ پوښتنې په شکل باندې دلته څومره باغونه شتون لري د څلورم فارم فلحال موجود 620 هکتاره د زیتون ونې لري یا 620 هکتاره زیتون باغونه لري چې په دې کې تقریبا 90,000 د زیتون ونې موجود دي ماشاءالله ماشاءالله او دې لپاره د اوبو سیستم له کوم ځای تاسو برابر کړی دی اوبه کوم طرف ته راځي د څلورم فارم د ننګرهار د وادي کرنیز اماراتي شرکت مربوط یو فارم دی چې په 3 ویالو ویشل شوی دی چې 18مه ویاله 19مه او 20مه ویاله دا موږ تاسو چې کومې ساحې کې ولاړ یو دا 20مې ویالې باندې مسمه ویاله ده چې دا عمومي ویاله ده د عمومي کانال نه تېره شوې ده او د هغې نه وروسته بیا دا راځي په برخو تقسیمیږي نو د اوبو سیستم یې د عمومي کانال نه دی او منظم د موږ د ابیارۍ خپل مدیریت لرو د ابیارۍ خپل سټاف لرو او د خپل ابیارۍ خپل مسلکي کارګر لرو چې د هغې په ذریعه باندې دا ابیارۍ کوي په زیتون کې څو قسمه بوټي موږ لرو په افغانستان کې او بالخصوص په ننګرهار کانال مربوط چې موږ 15 ورایټۍ لرو چې چملیک دي ایوالیک دي ګیملیک دي آذربایجاني دي او حمیدي دي چې ګیملیک د اچار په منظور استعمالېږي او د نورې د تیلو په منظور استعمالېږي کوم یې زیاتې ښه دي چې مطلب بار هم زیات وکړي په اصطلاح او مطلب کیفیت هم ډېر ښه وي نو دا خو اصلاح شوي ورایټۍ دي او هغه وخت سره ارزیابي شوي او ټیسټ شوي ورایټۍ دي ټول په خپل ځای کې خپل ښه حاصل ورکوي یو د دوی دا ګردبشانۍ یا د القا مسله هم ده ځکه موږ په دې یو کتار کې چې تاسې ګورئ دی کې مختلفې ورایټۍ لرو چې یو د بل نه القا شي او هغه حاصل دغه چې ده په اصطلاح هایبراید راشي نو ټولې په خپل ځای کې ښه نتیجه ورکوي نه په دې بوټي کې مؤنث او مذکر شته لکه د کیلې په رقم کنه نشته د دې مؤنث او مذکر کیله خو دا په یو نبات کې موجود دی خرما ده د خرما چې دی هغې ته بیا مذکر جدا پکار دی او مؤنث جدا دی دا په یو ونه کې چې دواړه مذکر او مؤنث موجود وي دا پکې موجود دي ښه ډېره مننه خوشحاله اوسېږئ حتما دا پراخ باغونه دي د دې ساتنه څنګه کوئ حتما چې دا کله حاصلات رسیږي نو ځینې غله شته که نه چې غواړي دا مطلب وش کوي د دې ساتنه په کوم شکل باندې کوئ د دې ساتنه خو موږ دوه برخې لرو چې یو یې زموږ خپله زراعتي کارګر دی او د دې هغه مشخص پیرداران دي چې موږ مشخص کړي چې کوم څه وخت کې زموږ حاصل پخېدو ته ورسیږي نو په هغه وخت کې موږ بیا دې ته خپل پیرداران وباسو چې هغوی ساتي او په ضمن کې بیا که کوم مغري دستخواه شي یا زورور اشخاص یا غله پیدا شي چې ورانې کوي د هغو په وس نه کېږي نو موږ د محافظ ټولي د چتر لاندې یو امنیتي پوسته د امارت لرو چې هغه مجاهدینو ته بیا وظیفه ورکوو هغوی راځي او د هغوی د ساتنې کې موږ سره همکاري کوو مخنیوی کوي د غلو او د دغه بوټو لږ تاریخ ته به لږ لیدنه وکړو چې دغه بوټي د څومره وخت بوټي دي ته حتما تاسو به تاریخ معلوم وي چا د وخت دا بوټي خو په 1443 کال کې دغه فارم احداث شوی دی او د احداث نه وروسته په 2015 کال کې ټول کړل شوي نو داسې وښایي چې د دې بوټو تاریخ تقریبا د 50 کلونه پورته دی داسې کوم بوټي شته چې مطلب اوس فلحال دپاره د حاصل څخه غورځېدلي وي یا مطلب ونې زړې شوي یا داسې ونې چې نوي هم کرلي اوس پورې حاصل ته نه رسېدلي په خصوصا ما خو مخکې یادونه وکړه چې زیتون چې دي دا ونې نه زړېږي نه خرابېږي ځکه دا طویل موده ته ډېر اوږده عمر لرونکی نبات دی چې په اوسط ډول 1500 کاله عمر لري او داسې ونې موږ لرو او یو خبره ده چې دا کله دی کې هغه اګرو تخنیکي فعالیتونه خصوصا کیچکاري یا شاخبوري چې ونه شي دا وحشي شکل دا وړي نو هغه وحشي شکل له موږ الحمدلله ټولې 3 کالو کې ټولې شاخبوري کړي چې اوس بېرته تاسې عملاً ګورئ چې بوټو کې کافي اندازه حاصل دی او بیرته ځواني شوي دي په دغه نمره کې خو چې موږ ولاړ یو دی کې هغه نیالګي موږ سره نشته چې نوې احیا شوي خو په نور مختلفو نمرو کې موږ سره شته چې نوي هم کرلي او لا حاصل ته نوي رسېدلي نه هدف به دا و چې دغه کمې پخوانۍ ونې چې کومې دي که نه دې کې داسې ونې شته چې حاصل څخه لوېدلي که نه حاصل نه زیتون ونه چې وچه نشي خرابه نشي کته نشي او صرف شاخبوري وشي او منظمه ابیاري وشي هغه حاصل ورکوي او کودپاشي وشي خدمت اګرو تخنیکي فعالیتونه چې زیتون ونه د حاصل نه لوېږي وروستۍ دوه پوښتنې دي البته نوي بوټي هم څومره کرلي او په څنګ کې دا چې دوايانې ورته په خپل ټایم رسېږي که نه
بالکل موږ خو پروسه کال تقریبا د 1400 په اندازه باندې نیلګي په څلورم فارم کرلی دی او په ټول کانال کې شاید تر 500 اضافه کرل شوی او راتلونکي کالم پلان لرو چې د 8000 تر 1000 پورې نوي د نیلګي احیا کو احداث کو او د اوپاشي او د امراض په اړه کې خو د ننګرهار وادي کرنیز اماراتي شرکت چې دی هغه مستقل یو امریت حفاظي نباتات په نامه یو مستقل امریت لري چې هغه خپل پرسونل لري هر فارم یو د حفاظي مدیر لري نو په خپل وخت سره د دې امراض هم تشخیص کیږي افات هم تشخیص کیږي او دوای پیشنهاد کیږي او په خپل وخت رسیږي ډیره مننه خوشاله اوسئ دغه فارمیچار څومره زیتون دي د حاصلاتو په تړاو کې لږ معلومات راکړئ چې سخت کله څومره حاصلات یې کړي دي د څلورم فارم د پلاني نمرو مطابق چې کوم موږ د حاصل لپاره انتخاب کړی او په هغې کې حاصل موجود دی نو پیشبیني شوی پلان مو دا دی چې دې کې په سږ کال انشاءالله د 350 ټنو په اندازه باندې حاصل موجود وي شکر دی انشاءالله الله مهربان دی وطن به جوړیږي له یو طرفه تولیدات له بل طرفه حاصلات همدغه سره یو ځای شي د خلکو اتفاق نو انشاءالله ګران وطن به څنګه ګلي ګلزار کیږي ډیره مننه کور د ودان چې موږ ته د خپل قیمتي وخت راکړ د ننګرهار ولایت د کانال مربوط د څلورم فارمیچار کومې زیتونې ونې چې وي د دغه باغونو مسؤل سره ولاړو کور د ودان خوشاله اوسئ چې موږ ته د خپل قیمتي وخت راکړ مننه خوشاله شي همچنان تاسو هم مننه ژوندي مننه کور ودان قدرمندو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ ښه راغلاست د دغې فابریکې محترم مشر امیر صاحب راسره ولاړ دی د دغه ځای د تولیداتو په تړاو به خبرې اترې ورسره وکړو مولوي صاحب په خپرونه کې ښه راغلاست ستړي مشئ خیر اوسئ لومړی تاسو ته او بیا ټولو هیوادوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم السلام ډیره مننه خوشاله اوسئ که لیدونکو ته مو خپل نوم واخلئ نوم اختر محمد هاشمي د زیتونو د فابریکې د مسؤل په صفت باندې هاشمي صاحب محترم نظر تیر کال ته سخت کال د زیتونو حاصلات څنګه وو لله الحمد سا کال که د تیر کال په نسبت مونږ خبره وکړو تیر کال تقریبا د 1000 تر 1100 ټنو په خواوشا کې مونږ ته زیتون فابریکې ته راغلي وو او سا کال خوشبختانه د زیتون تقریبا تر 1400 ټنو پورې رسیږي وجه څه ده چې نظر تیر کلونو سخت کال ماشاءالله حاصلات ښه دي د سرو تاوان هم په وکړو که نه اصلاح شوي هغه دواګانې ورباندې وشندلې څنګه بالکل کومه تاسو کومه خبره وکړه همدارنګه چې په خپل وخت باندې د دې دوا پچیچو کومه وه یا نرمکري یا د کچېګري د ټول په خپل وخت باندې وشول او به ورته په خپل وخت باندې ورسېدلې ځکه چې زموږ مشر رئیس صاحب عمومي رئیس صاحب د ډېره توجه او دغه زیتون باغونو ته کړې ده شدیده نتیجه راووتله چې د تېرو کلونو په نسبت باندې تقریبا ساکل څو چنده د حاصل زیات شوی دی په کارخانه کې د کار کولو ظرفیت څومره دی څنګه دی څومره مطلب د ورځې څومره د کار کولو ظرفیت لري فابریکه خو د تیر کارونو باندې کوم وای تقریبا د 8000 میټریک ټن په شاوخوا کې د ظرفیت لري چې 4000 ټن د شنو زیتونو لپاره د 4000 د تور زیتونو لپاره او په تیر کې د فابریکې او چوکوم کسانو هغه پرسنل هم زیات وو تقریبا تر 1000 خواوشا پر اوس په دې ورځو کې تقریبا تر 500 سنه ته شپته کسانو پر موږ په دې فابریکه کې اوس په حال کار کوو چې همدغه وجه ده چې موږ د سهار د شپږ بجو نه راشو تقریبا د شپې تر 10 بجو پورې موږ په دې فابریکه کې کار کوو ټول څه به کوي پراتون کې به دغه د کارکونکو لیبر زیاتوي کنه نه به زیاتوي چې مطلب وخت مطابق دي حاصلات زیات شي همدغه سه مشند د ډیره توجه ورکړی ده چې کال په کال څومره چې زیتون حاصلات زیاتیږي همدغه مرادو باید موږ ته د پرسنل هم زیات کی ورسره صحیح خوشاله اوسئ چې دغه زیتونو د لپاره شي مطلب دغه زیتون په افغانستان کې حتما زیات استفاده کیږي زیات خرڅيږي د هواد نه بهر صادرات موږ لرو کني لرو د دې علامه د دوی اوس ډېر توجه ورکړی ده چې په ډېر نږدې وخت کې ان شاء الله تعالی د بخاري ته هم لړ شي شون اوس دغه زیتون چې کوم دي کده موږ ته حساب فکر وکړو د زیتون خاص د افغانستان لپاره هم کپی دي او په تیر کې کته مشتي حاصل زیاتیږي اوس دوی زیات د اسلامي امارات په دې کې زیات کوشش کړی دی چې په نږدې وخت کې ان شاء الله تعالی د بخاري ته هم انتقال شي په دغه کارخانه کې له دغه زیتونو څخه موږ کوم شین جوړو او اصلي د فابریکه جوړه شوې ده هم د زیتون اچارو لپاره هم د زیتون د تل پروسس لپاره د پسان کې موږ د تیر کال موږ صابون جوړ کړو ساکل د ډېر مصرفیت د وجه نه چې موږ زیتون زیات حاصل زیات راغلی دی او ماشینګری ان شاء الله نوی ماشینګری ورته روان دي ان شاء الله تعالی په کوم وخت کې بیا کوشش کوو چې په ډېر زیات غسر موږ زیات صابون هم جوړ کړو د هواد دنه خو ماشاءالله بازار ښه دی نه بازار خو بالکل افغانستان ټول ولایتونو ته ځي
اکثره ولایتونو ته ځي په اکثره ځنه کم نمائندګي هم خلاصې کړې دي لکه تقریبا خوست ولایت کوم د یاد ننګرهار کې کابل کې او کندهار کې او ان شاء الله په دې ورځو کې به د نور ولایتونو ته هم انتقال شي. بل امیر صاحب دغه بوتلونه چې تاسو ګورئ کنه دغه د فیکینګ او مطلب په دې باندې کوم چې د دې تصویر دی دا د ماشینونو په واسطه باندې کوي کنه لاسي کوي مخ په نه د خو بوتل چې کومه د بوتل پوری هم د ماشين په ذریعہ باندې کیږي اکثر ټیټ کیږي د ټول په ماشين په ذریعہ باندې وي او صرف د لیبل ورمن خپل پلاس باندې لګاو دغه پروسه فکر کوم د دغه دانو د استعمال څخه وروسته به مطلب شروع کیږي هم داسې ده او دا چې کله د هوا درجه چې کله تقریبا 10 درجه ته ورسي ګرمي حرارت درجه نو بیا په دې وخت دغه بوتل پوری شروع کوو شون دا وسم د تر اوسه پر د تقریبا د مو د بوتل پوری شروع وا ازتون متراله د برسنګ پر بوتل پوری هم شروع وا شوم دا هر درجه راټیټه شوله د اوس 25 نه کته شوی دا نو په دې خاطر موږ د بوتل پوری هم بند کړل چې خدای نه خاصه بده کې کوم رسوبات چې بیا بوتل ته ورنشي او امیر صاحب دغه څومره تاریخ تاسو په دې باندې وه په تیر او اچارو باندې مطلب څونه وخت پر دا کار کوي دا د موږ خپل لابراتوار د فابریکا کې داخل کې لابراتوار مدیریت دی هغه لابراتوار له خوا موږ ته هغه کول کیږي د مده چې تقریبا 3 کالو په خوشا کې د دې ایکسپایر ډیټ ورکوي ډیر مننه مولوي صاحب کور د ودان چې موږ د خپل قیمتي وخت راکړ ورسته کې هوادوال کوم پیغام در د هواد د ودانولو په خاطر باندې تاسو هم زیاته مننه پیغام خو مده د هوادوالو ته چې د زیتون یو ډیر مفید بوټی دی مفید تیل دی په دې کې چې ما خپل سره د چې د ټولو اکثره ولایتونو کې باید زیتون بوټي وکړل شي څنګه چې په ننګرهار کې رواج دی دا سیباس په نورو ګرمو ولایتونو کې لکه کندهار شو یا خوست او لغمان هم دا رقم نورو ولایتونو کې زیتون بوټي زیات وکړل شي ځکه چې دی هواید هم زیات کنه ډیر مننه مولوي صاحب قربان خوشاله اوسئ الله دې ښه او باد لره ژوند دې وسیږي قدرمن اوریدونکو دا د زیتونو اچارو بوتل دی او دغه چې تاسو ګورئ د زیتونو تیل دی زیتون په قرآن کریم کې هم د دې یادونه شوې ده زیتون چې دی د مختلفو امراض لپاره هم ګټه کوي زیتون د مختلفو امراض د ښه کولو لپاره هم ښه دی او همدارنګه د خپل وطن حاصلات او دغه تولیدات دي نو په همدې خاطر باندې موږ هم تراغلو تاسو ته مو خبرونه ریکارډ کړه په دغه ځای کې د هېواد وداني ده د هېواد آبادول دي او الله پاک دې زموږ ګران افغانستان جوړ او آباد کړي نو لیدونکو خبرونه په همدغه ځای باندې پای ته رسېږي تر بیا پورې زه سراجالدین پژواک په یوه بله خبرونه کې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم ښې چارې ښه وخت د الله په امان